با په بیان د دې کې چې په ماشومانو باندې هم سلامت شي. الله اکبر. دې د اسلام دین د سلامتیا دی، په ماشوم باندې هم سلامت شي. د دې ماشومانو طبيعي خبره ده د دوی هغه سره ډېر خوخي چې د دوی سره مینه محبت کوي، د دوی سره خبرې اترې کوي، د دوی سره لوبې کوي، د دوی سره غویمې کوي، په دوی مهرباني او شفقت ساتي. د دې ماشومانو خوخ او د ماشومانو طبيعت دی. نبی زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، نه دغه بیا ستاسو لپاره یو ښه نمونه ده چې د ماشومانو باندې به شفقت او مهرباني څنګه کوي. زموږ په معاشره کې ډېر خلک دا خبره په زړه کې ساتي چې د ماشوم سره سختی کول او ماشوم په غېږ کې نه اوچتول او ماشوم نه ښکلول دا غیرت دی او دا سړیتوب دی. او زما دسی غیرت زرالم او دې خپل لاندې एकदम دې پیزار لاندې او د پیزار په دې سره راکاګم مګه یې زما کې پوره ځکه چې اسلام خو موږ ته دا غیرت نه خو اسلام خو چې د ماشوم سره مینه محبت کې شفقت او مهرباني وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د خپل نوسیخ کول کړو، یو صحابي سره ولاړو، یا رسول الله زمن دي خو ګرما چې د اوسه پورې نه خپل کړي زنه خو خپل بچي. رسول سم دي جواب ته ګوره او به کې سوچوګه. مختصر جواب رسول سم دا ورکو عزت سو کوم چې الله ستاسو زړه رحم او شفقت وشته نه وایي عزت سو. مطلب دا چې ماشوم چې کم سره ماشوم خولای د بزړه کې رحمي او شفقت او مهرباني او دا زړه د مسلمان زړه د مؤمن زړه چې په هغه کې نرمي به کې شفقت به کې مهرباني نه به په ماشوم باندې په یتیم باندې په زنانه باندې به د مهرباني ډېرې په کمزوري باندې په مظلوم باندې ولې چې دا کمزوري دي په دې باندې د شفقت او مهرباني ډېره زیاته. د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند یو څو مثال یاد ساتل سره چې هغه د ماشومانو سره څنګه خوې ساتو، دغه ست طریقو د ماشومانو سره. ام خالد رضی الله عنها دا یو زنانه چې خپل واقعه نقل کوي، وایي چې کله وړو ما او پلار بولو ما د رسول صلی الله علیه وسلم خواته نیمه نیوی کپڑی اچولی او دا ماشومانان دی نیوی کپڑو تا خوشحالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ولی دا خوی تا نیوی کپڑی اچولی دا ویزه خوشحالی شما پا دی خبر مجلس شم خوشحالی شم بیا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اوگی تا ختمه لوبی می شروع کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دو ولو پا دی منز کی یو مهرو او دا مهر په دې لپاره الله سبحانه وتعالى لګولو چې خلکو ته پته لګي چې اخرنه پیغمبر دی. دوه ولو په دې منځ کې او هغه لپاره چې یو اختراع خته او د لګي په شان ګولو ندی ماشومی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مهر لیدل کوم چې دوه ولو په دې منځ کې پاغي کې لوبي شروع کړي. دا پلارو ته قار شو چې غلی شه اتسکه نو رسول سم په خندا شو پریری جلوبي کې ماشومه استاد سره خبر کې دغه بس خوشحالي دغه طبيعت دغه مزاج دي ته اوس ولې دغه طبيعت خرابه بیا بدلته خبره استي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ماشومي سره اخلاق او چې هغه ورسته نقل کړو ګوروي پیغمبر دي چې چل کړ اوس څه خیال چې د دین به دا موقف به چې د جون کې ورشي د رسول سم به چې د سترګو نه خوښي د مرګ پورې ته د پیغمبر مخې ته دا قصه به کوله ویزي ورس بلر بولو موجود چل شي چې چا سره ملوي دا ویزي ورس بلر بولو موجود چل شي او به چې راوته نو رسول سم راته دوا وکړه رسول سم ماته دوا وکړه او زما دي کپړو ته دوا وکړه
هیڅ خوشاله پاتې شو ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معاملې دي څخه کولیو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په منځه ولاړو او د فاطمه رضی الله عنها د رسول الله د لور چې ده د دې د کور بالکل د رسول الله د جمعه ته نږدې و ندان وسی چې باغی د رسول الله د نوسی به تیار کړو د غي زامن او حسن او حسین رضی الله عنهما نو به په نکاح سره پرېخو او نکاح چې د بل نو سودیر مهم رسول الله په منځو دوی راغلو نو صحابي وی راوي وی چې رسول الله په سجده لاله نو دوی په رسول الله د سټ ته ختل او په دې وګبو دناش او د لوبه به کوله او دا نو رسول الله په پروت به چې ور پاسې دونه لاس په دې شاته راوړو دې ور کوز کورو ته کې بیا پاسې بیا چې رسول الله قشن شو بیا ما شو و سره و چې رسول الله سلام وګرځي الله چې سبا کوي سم بقاري اکه ته خپل ځاني کینه زه به دې قاری چې تاسو مکو خوس دې صحابي ته مو چې موږ د زر زر وای چې سلام نواز رسول الله سي چل کو چې موږ د زړه مطمئن شي که قارو دا والے واهلی نو موږ به دې طریقې زده کنه بل څه چلی کړي وی سلامي چې وګرځو نو دې کسانو ته وی دا سجده مډیر وګړه کړه چې دې بچو زمانه سورلې جوړه کړي وا او بیا به ځوان راوستو او دا یو به یو زنګون کې نه ولو دا بل کې نه ولو او کچرته موږ په دې ماحول او مجلس کې ناسیو او ماشوم په سره شینه پر سترګو کې دومره وېرو چې غریب به دنه کور ته راشي د مور سره غلې ناسي ساده غریب نه وتی چې د خپل زمانه دنه شي چې ګورې شي چل وکړي دومره صرف پر سترګو کې وېرو دا غریب نه ساوته او عمر له د ماشوم د چا سره پاتې شي ها زنانو سره مجلس ته بوزي نه ته ماشومي نبي د دې شو کالو شي زما ماشومي د دې شو کالو سره به ځان ته سوې واشه کې ټول عمر هغه ماشوم ټکي اورېدل د رسول الله محبت انس بن مالک رضی الله او د نور صحابونه ډېر دي حدیث نقل چې رسول الله په خلکو ماشومان راوړو کله چې بچا زوی شي لوري شو په رسول الله په سی راوړو رسول الله سلام با کجوره به خپل خله کې میده کړه به داغه ماشوم دی خلی ته واچول د برکت ته پاره نو اکثر اوقات ودی چې کېږي چې رسول الله باندې ودی ماشوم میچازي کوله خو په یو موقع کې چې رسول الله سلام خپه شي نه دونه کوسه شي و به خانته وبراوړو وی چې دا زوی شي نه پوهیږي کنه ماشوم دې څه انس بن مالک راځي یو بیر رسول الله ماسپخین ناس ماسپخین رسول الله خپل صادر لري کړو دمه کول ابو حسن او حسین رضی الله عنهما کې یو ماشوم وسره پر خېټه ناس لوی وسره کول هغه به میچازي وکړي نو یې څه خپوشم چې ګوره د رسول الله په دې مبارکه خېټه باندې میچازي روان دي دا څوک دي چې دا کولای شي ویمه چې رسول الله ماره راکې چې کور ته ورسوم بس ځکه دا کارو رسول الله صلی پرې نه وړي هغه د سیاره چې واخوش اوس مخ ته نور څه کولای شي یره خدا و چې دی به میچازي کی زما خېټه وسخه کی زما کپڑے وسخه هغه وش اوس نور مخ دې سکی پرې اوس ماشوم دی لوبي کوي دغه طبيعت دغه مزاج د رسول الله اخلاق دغه سره مله شو انس بن مالک رنوي وي زما رورو کشرور نو او انس بن مالک مخبر چې د رسول الله خدمت لراغي مدینه د رسول الله راغله لسو کال د کشرور خو ډیر وکړي دغه سره عمر غي وا چې دغه نوم نو غیر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوم له نوم کې خود ابو عمیر و دې چې رسول الله د ماشوم ته وی ته ماشوم نه ته سه ته سړی ځکه ابو عمیر نه دنه یو ورځ دا کوم مرغی چې د سره ودا چې مړ شو نه ډېر خپو باغی بس وی رسول الله چې بکره دا غسر ملو شو نو هغه ته وی ابو عمیر دا غوته نعم یا رسول الله ما فعل غير جيش او ماشوم یا رسول الله مرش دا خبره بده رسول الله په دې کوي چې ګور استاډي غټ مقام دې زموږ په مخ کې
نو غیر چې کوم ته نه مړلې د سوړ حدیث خو نه دراغلی د رسول هغه ګوره خوش طبیعتی د اخلاق د معشوم سره وړي کې معشوم سره وګوره دا څوک دی دا هغه مصروف انسان دی هغه مصروف انسان چې د په ژوند کې ګوره یو سکند خالی نشته نن سبا چې ګوره وړي کې عالم وړي کې طالب علم والله کې دغه ټیم ملوي ټیم سره بالکل نه او دا سید الاولین والآخرین د پیغام د امت سردار دی د بصوره مصروف وخی په دغه مصروف وخت کې د ابو عمر ته ویغه نو غیر چی شو او د ماشومان سره نرمي او مهرباني په غوبانی کوي شفقت پر خپل ځل کې راولي د مسلمان د ځل چې د همیشه سي ها دا نرمي دی بزدار چا سره مینه محبت کی هر چا پر د ځل نه د خپل ځل نرم کې سخت ځل د مؤمن صفت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سموي د مؤمن زړه ګوره سخت نه مؤمن کنزلی نه کوي مؤمن چغی نه وي تر مؤمن صفات سي د بزن کې دنه راولي به کنه راولي بزن کې راولي